how are you I'm fine how are you I'm fine how are you I'm fine دا خو ماته ډېر زیات بورنګ ښکاري چې هر کس ماته وایي چې how are you او زه ورته وایم چې I am fine how are you I am fine ځکه دا ماته ډېر زیات بورنګ ښکاري او کیدای شي تاسو ته هم بورنګ ښکاري راځئ چې دې ویډیو نه پس دغه دوه جملې پرېږدو ځکه دغه دوه جملې ایکسپایر شوي دي نه امریکن خلک یوز کوي او نه برټش خلک دا جملې یوز کوي د دې په ځای باندې هغې نورې جملې یوز کوي چې هغه جملې تاسو ته نن په دې ویډیو کې ښایم بیا ویډیو تر اخره پورې ګوره ځکه چې how are you I am fine دا ډېر زیات بورنګ جملې دي او ډېر زیات ایکسپایر شوي جملې دي او ډېر زیات پخوانۍ جملې دي ځکه دا وخت نن وخت کې دا هغه کسان وایي چې کوم کسانو ته انګلیش بالکل نه ورځي چې بالکل په 0 میټر کې د هغوی انګلیش پروت وي هغوی دغه جملې وایي نو تاسو ولې کوئ چې خپل انګلیش 0 میټر ته بوځئ خپل انګلیش مخکې بوځئ خپل انګلیش بره بوځئ خپل انګلیش چې کوم دی هغه سټرینګ کوي خپل انګلیش کې طاقت پیدا کوي خپل انګلیش تیز کوي نو راځئ چې دغه دوه جملې پرېږدو او دې په ځای باندې نورې جملې ووایو ایکسپریشن نمبر فرست how is it going how is it going مطلب یې دغه چې ته څنګه یې لکه څنګه چې موږ د ویډیو په اول کې زده کړه چې موږ کولی شو چې how are you په ځای باندې how is it going وایو ځکه نن سبا وخت کې څوک how are you بالکل نه وایي ځکه دا جمله ایکسپایر شوې ده او ډېر زیات خلک وایي چې how is it going how is it going د دې هم دغه مطلب چې ته څنګه یې او how are you هم دغه مطلب چې ته څنګه یې نو که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې how is it going how is it going نو ته ورته ویلی شي چې I am fine دا هم ټیک ده خو نه تاسو دا نن وخت کې دا مه ووایئ ځکه چې دا ایکسپایر شوې ده تاسو ووایئ ته چې it is going well یا it's going well زه ټیک یم I am fine مطلب زه ټیک یم او د it's going well مطلب هم دا چې زه ټیک یم how is it going it's going well how is it going it is going well so now let's bring our second expression that is how are you doing how are you doing د هم دغه مطلب دی چې ته څنګه یې how are you doing مطلب ته څنګه یې خو دلته لږ سوچ وکړئ ځکه چې زما یو ملګری و هغه ما تپوس وکړو چې how are you doing هغه ما ته وویل چې I am a student ما ورته وویل ته څنګه یې هغه ما ته وویل چې زه یو شاګرد یم دا هغه ولې وویل دا ورته هم وایم چې هغه ما ته ولې وویل چې زه یو شاګرد یم ځکه د هغه ذهن کې دا تیر شو چې دې ما ته وویل چې what are you doing د کوم مطلب چې ته څه کوې what are you doing مطلب ته څه کوې او how are you doing مطلب ته څنګه یې دې دواړو کې فرق خپله پیدا کړئ what are you doing مطلب ته څه کوې او how are you doing مطلب ته څنګه یې نو تاسو کولی شئ چې په جواب کې ورته ووایئ چې I am doing well یا I am fine خو نن سبا کې I am fine مه وایئ I am doing well تاسو ویلی شئ I am doing well مطلب هم دغه چې ته زه ښه یم I am doing well مطلب زه ښه یم how are you doing ته څنګه یې I am doing well زه ښه یم how are you doing I am doing well how are you doing I am doing well look at the expression number 3 we can also use this expression instead of how are you what's going on yeah what is going on د هم دغه مطلب دی چې ته څنګه یې what is going on مطلب ته څنګه یې خو دلته سوچ وکړئ چې what is going on here کو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې what is going on here HERE مطلب دلته کو څوک نه تپوس وکړي چې what is going on here مطلب دا چې دلته څه روان دي او که تاسو ته په لاره کې روان وئ او هلته ډېر خلک راجمع شوي دي او ته ورته وایې چې what's going on here مطلب چې دلته څه روان دي خو نه موږ صرف دا و چې how are you په ځای باندې موږ څه ویلی شو د how are you په ځای باندې تاسو ویلی شئ چې what's going on what is going on کو HERE سره اضافه کو نو بیا دې مطلب چې دلته څه روان دي what is going on مطلب ته څنګه یې او what is going on here مطلب دلته څه روان دي expression number 4 how have you been how have you been د هم دغه مطلب چې ته اوس څنګه یې how have you been مطلب ته اوس څنګه یې خو دلته ځان سره دا خبره په یاد ساتئ چې دا سنټنس موږ د هر یو کس لپاره نشو یوز کولی یعنی نشو استعمالولی ځکه د دې سنټنس مطلب دا دی ته اوس څنګه یې که تاسو یو کس سره په اول ځل میلاو شو ته ورته وایې چې how have you been مطلب ته اوس څنګه یې دلته بیا داسې معنا نه ورکوي څه سنس نه ورکوي دا سنټنس سره هر کس لپاره استعمالولی شي کوم کس چې بیمار وي او ته هغې ته پوسټ ته ورشي 2 ورځې پس یا 3 ورځې پس ورشي او ته ورته ووایې چې how have you been مطلب ته اوس څنګه یې نو دلته بیا دا صحیح راځي بل د دې پرونانسیشن تلفظ کې لږ صحیح کړئ ځکه چې زیاتره کسان د دې پرونانسیشن تلفظ غلط وایي how have you been how have you been how have you been expression number 5 what's up what's up د هم دغه مطلب او دغه معنا ده چې ته څنګه یې what's up مطلب ته څنګه یې
خو دلته ځان سره دا خبره هم په یاد ساتئ چې واتس اپ دا راوته واتس د اپډیټ نه دی مخکې دا داسې ویل کېدو واتس د اپډیټ اوس ورکوټه شوی دی اوس ویل کېږي واتس اپ نو دا معنا ده ته څنګه یې دا جواب ته مختلف طریقو سره ورکولی شي د I am okay I am good I am fine I am not bad داسې مختلف طریقو سره جواب ورکولی شي واتس اپ مطلب ته څنګه یې I am okay زه ښه یم بس دغه جملې ځان سره کوم کاپي کې نوټ کړئ کوم کتاب کې ځان سره ولیکئ او په دې باندې پریکټس کوه ځکه د پریکټس نه بغیر هېڅ هم نه یادېږي او how are you I am fine دا ویل پرېږده ځکه دا ایکسپایر شوي دي ایکسپایر څیز نه څوک خوري او نه څوک هغه استعمالوي تاسو هم دغه جملې مه استعمالوئ او د دې په ځای باندې تاسو دغه پنځه جملې استعمالوئ او که اوس تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو ویډیو ضرور لایک کړئ او ویډیو ضرور خپل ملګرو سره شیر کړئ او که تاسو اوس هم پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي او که غواړئ چې خپل انګلیش ډېر های لیول ته ورسوئ نو بیا ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ خوا د ګنټې نښان هم ووهئ او thank you so much for watching the video